دا خو یې ډېر ښه سپورټ دی. ته څه پیغام لري؟ څنګه و غره ته ختل څنګه و؟ والله ډېر خوندور و. له ننني چکر څخه مو ډېر خوند واخیستی. نو ته دا د غره ته د ختلو په اړه ته څه وایې؟ دا خو یو ډېر ښه سپورټ دی. ښه سړی هره ورځ که نه وي په هفته کې یو ځل راسي داسې په منظره باندې په چکر راووځي، همداسې دغه طبیعي سیمو ته راسي او د دغو له ښکلا څخه خوند واخلي. او دا د کال هغه د ژمي یا یخ موسم ده. بلکل په دې وخت کې دغه تګ یا تلل هم ډېر خوند کوي. نو له ننني چکر څخه مو ډېر خوند واخیستی. لټانو ته د څه پیغام؟ لټانو ته مې دا پیغام دی کوشش وکړي وګرځي، همداسې سپورټ وکړي، دغه طبیعي سیمو ته ولاړ سي. مننه وروره له تاسو هم څخه چې دغه سیمې ته مو راوستو. او لټان بیا تاسو ته څه پیغام لري؟ خو نو لټان به زه وایم تاسو ته که څه هم زه په لټانو کې نه یم تاسو سره غره ته ختلی یم، فکر کوم د لټانو په لټان به زه وایم تاسو ته دا پیغام ولري سي نه که ځان مه په تکلیف کوئ او یخ ده، ژمی ده، واورې دي، غره ته په ختو کې مشکلات دي، په کټېدو کې خو بیخي ډېر مشکلات دي. نو پرېږدئ کرار په خپل کور باندې خوند واخلئ، ویده سئ لکه دا پراته سي دي. نو خلکو ته به تکلیف نه ورکوو، هوسیاره کم خوشحاله یې هغسې دې وکړي. مننه.